پاکستان حکومت د عمران خان د کسانو سره څه وکړل؟ ولې د عمران خان کسان ستونزو کې راګیر دي؟ تازه حال یې څه دی؟ ویډیو وګورئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پولیسو په بېلابېلو سیمو او په ځانګړي ډول په لاهور ښار کې د عمران خان د ګوند لوړ رتبه چارواکي د غونډې له پیلېدو مخکې نیولي دي. د پاکستان انصاف غورځنګ ګوند په ټاکنو کې د وروستیو پایلو پر ضد د لاریونونو لپاره پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په شو درغلیو دې چوپ پاتې نشي. د دې خبر له مخې د عمران ګوند او اړوند وکیلانو او مشرانو په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او پېښور کې د وروستیو ټاکنو د پایلو پر ضد غوښتل لاریونونه ترسره کړي. پاکستاني جیو نیوز تلویزیون هم اعلان کړی پولیسو په لاهور ښار کې د تحریک انصاف ګوند دوه لوړ پوړي مشران نیولي دي. د عمران خان ګوند په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کوي او په پاکستان کې اوسنۍ واکمنه ډله د ټاکنو د کمیسیون سره د همکارۍ په لاس لرلو تورنوي. د دې ګوند پارلماني غړو په وروستیو ورځو کې د قومي اسمبلۍ په عمومي غونډه کې د عمران خان د عکسونو په لرلو د هغه د خلاصون غوښتنه وکړه. عمران خان د 1490 کال څخه تر 1401 کال د اوري میاشتې پورې د پاکستان لومړی وزیر و. نوموړی له همدې کال د اوړي راهیسې د مالي، سیاسي او امنیتي فساد په ګڼو قضیو کې د لاس لرلو له امله په زندان کې دی. شهباز شریف تېره اونۍ د پاکستان د پارلمان د رایو په اکثریت سره د دغه هیواد د 44م لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. هغه د خپلې لومړۍ وینا پر مهال مخالفو ډلو ته بلنه ورکړه چې د هیواد د کورنیو کړکېچونو ستونزو په حل کې دې ورسره برخه واخلي. شریف په پاکستان کې د وروستیو ټاکنو د پایلو پر ضد د لاریون کوونکو استازو ته په خطاب کې وویل چې په هیواد کې د سرغړونو د مخنیوي لپاره عدالتونه او اداري فعاله دي او لاریون کوونکي ګوندونه په ازاده توګه خپل مسایل وړاندې کولی شي.